سلامونه نیکی هیلې د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیله منم چې روغ او جوړ بیاستئ د غږیزې ښکلا خپرونې لپاره مو دا ځل انتخاب کړی راغلی یو د کابل ولایت خواجه جان سیمې ته او دلته نو موږ سره قاري صاحب ناست دی شریف الله ذهین نو شریف الله ذهین صاحب چې دی ماشاءالله ډېر ښایسته غږ لري اوس به تاسې خپله واورئ نو الله دې څخه وړاندې چې د انتخاب اورو ته وخت ورکو ذهین صاحب محترم تاسو څخه راغلاست ویو مننه ډیره زیاته مننه سلامونه تاسو ته او د وطن یوټیوب چینل ټولو مینوالو ته خوشاله یم چې نن تاسو ته په برنامه کې ما ډېر خوشاله یم او سلامت اوسئ ذهین صاحب موږ هم خوشحاله یو چې تاسو له ځانه سره لرو نو ستاسو انتخاب اورو ولې نه انشاءالله یو نظم ده زه به تاسو ته او د یوټیوب چینل مینوالو ته وړاندې کوم تاسو اجازه ډېره به ښه خوشحاله اوسئ دلته خو سخته بې له تا نه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون دلته خو سخته بې له تا نه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون ښه ستړی ستړی شستو ما ژوندون نو ما به څه پکې مزې کړې وي نو ما به څه پکې مزې کړې وي چې تیرا بې له جانانه ژوندون ښه ستړی ستړی شستو ما ژوندون دلته خو سخته بې له تا نه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون نه مې صنم نه مې یاران ولیدل نه مې صنم نه مې یاران ولیدل تنها تنها خفګانه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون دلته خو سخته بې له تا نه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون غربت څه کانې دې وکړې په ما غربت څه کانې دې وکړې په ما غربت مې ښه کړ پریشانه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون دلته خو سخته بې له تا نه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون خلکو یې ډېرې خوشحالۍ ولیدې خلکو یې ډېرې خوشحالۍ ولیدې ما ته دې راکړ څه ناځوانه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون دلته خو سخته بې له تا نه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون شعیبه د صبر میوه ډېره خوږه شعیبه د صبر میوه ډېره خوږه خیر دی که ډک دی له خفګانه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون دلته خو سخته بې له تا نه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون ښه ستړی ستړی شو ستومانه ژوندون جزاک الله خیر ذهین صاحب محترم واقع ډېر خوندور و او درنو لیدونکو تاسې به وایي څنګه ما ته ژړا راغله که نه ته مسله داسې ده یو خو انتخاب د شعر انتخاب یې و چې ډېر ښه دردونکی او مختلفې صحنې پکې وي خو اصلا خبره دلته ده چې ذهین صاحب کلونه وړاندې دغسې لکه موږ او تاسې
ډېر ښه او بنا او سترګې وي او بدبختانه چې بس د معلوماتو پر اساس هم چې سترګو وهو او سترګې ورو ورو بیخي کار پرېښوستی. نو اوس وخت کې چې د ذهین صاحب څه نشي لیدلی نو په دې خاطر هم لږ څه خفه شو ورسره. نو والا د ژوند په چارو کې برکت واچوي په عمر په غږ هم ډېر خوندور و. ذهین صاحب ډېره مننه له تاسو. تاسو نه هم چنان مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه له تاسو هم مننه درنو لیدونکو. زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، له ملګرو سره شریک کړئ تر څو موږ هم لږ مخته لاړ شو، لا خدمات وړاندې کړو. ډېره مننه.